السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې روغ او جوړ به ملګرو. زه تاج شینواری یم ملګری. څنګه څو ورځې مخکې تاسو سره ما یو ویډیو شیر کړې وه چې یو کس ته یې اسب په نوم باندې چې هغه زموږ د لمونځ پورې ډېره زیاته خندا کړې وه، زموږ دین ته ډېر په بد نظر کتلي وو. هغه کس شکر الحمدلله د پولیس ډپارټمنټ په تفتیش سره هغه ګرفتار شو. هغه اس ایچ او فرحت عباس، الله دې ورله ډېر عمر ورکړي، الله دې غټې ودې ورله ورکړي چې دومره کوشش او دومره تفتیش یې وکړ او دا کس یې ګرفتار کړو او دته یې سافټویر اپډیټ کړ. الله تعالی دې ورله بیا هم ډېر عمر ورکړي. دا په سایډ سکرین باندې تاسو ته دا هغه ویډیو ښکاري، هغه ویډیو هم درته ښکاره کوم چې څو ورځې مخکې ده کړې وه، کوم وخت کې زموږ د دین پورې خندا کړې وه، زموږ دین ته یې سپک کتلي، زموږ مانځه پورې خندا کړې وه. او د پولیس د عباس هغه تصویر هم تاسو ته په سایډ باندې ښکاري. او دا کوم کس چې دی چې د چا موږ د مونځ بېعزتي کړې وه، زموږ دین پورې سپک کتلي، د هغه تصویر هم تاسو سره په دې سایډ باندې ښکاري. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هر یو کس ته ورسي. لکه څنګه ما ویلي چې زه به تاسو سره دا ویډیو خامخا ضرور شیر کوم، خو دا ویډیو نه ده راغلی، خو دا پوسټ ماله راغی چې دا کس چې کوم دی د اسب په نوم باندې دا ګرفتار شو. او زه بیا هم د پولیس ډېره شکریه ادا کوم چې دومره کوشش یې وکړ او دومره منډې ترړې ووهلې او دا کس یې ګرفتار کړ او جیل ته یې واچولو. نو په پاکستان کې چې څوک هم داسې یو غلط قدم اوچت کړي یا یو داسې یو غلط کار وکړي، نو نشي کولی چې هغه پټ پاتې شي. هغه ځکه چې هغه د دې پولیسو په هغه سره او په الله تعالی مدد سره انشاءالله تعالی چې یو قسم داسې غلط قدم اوچتولی شي، اوچت دی کې، خو ګرفتارۍ چانس یې ډېر زیات وي. خو ملګرو ما وایي چې زه راشم دا ویډیو تاسو سره زه شیر کړم. دا ویډیو تاسو نور مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې کوم خلک یې ډېر خلکو زړونه په یو ویډیو باندې ډېر زیات یې دردولي او ډېر زیات یې خفه کړي، چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هر یو کس ته ورسي، چې دا پته ورته ولګي چې دا کوم اسب په نوم کس چې دته یې سافټویر اپډیټ کړی دی. او انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به تاسو ته د دې ویډیو لیا زه وښیم چې دی په کله جیل کې دی مطلب کله کوم وخت کې مطلب دته سافټویر اپډیټ کېږي، هغه ویډیو به هم زه تاسو سره شیر کوم. تاج شینواری آفیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، ویډیو هم لایک کړئ او دا ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شیر کړئ. د ویډیو کتو بیا هم ډېره مننه. والسلام.